بسم الله الرحمن الرحیم. ورونو او خويندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د جمعې پر رسیدو سره زموږ استاد غریب او بیوزله هیوادوال ډیر په تکلیف او کړهو دي، خاصتا هغه هیوادوال چې سیلاوونو د هغوی کورونه نړولي او تر اوسه پورې هغوی د کورونو د جوړولو توان نه دی موندلی. هغوی په خیمو کې ژوند کوي، هغوی په بیدیا پراته دي. نو په دې وخت کې د هغوی بچان، د هغوی اولادونه، د هغوی په کور کې مریضان، هغوی ستاسې طرف ته ګوري، تاسې ته ګوري، ستاسې په طرف باندې د هغوی سترګې دي. نو تاسو هغوی سره مرسته وکړئ، نغدي مرسته یې، کمپلۍ، لیافې، بړستنې یا جامې، جمپرې، بوټانې، هر څه چې احساس خیریه بنسټ تر هغوی رسوي. احساس د خپل دغه مرکزی ټیم سره او د خپل زورګونو رضاکارانو سره چې د هیواد په مختلفو ولایتونو، مختلفو سیمو کې لري، ان شاء الله ستاسې او د هغوی ترمنځ د پله حیثیت لري. ستاسې مرستې به په پوره شفافیت، ډاډ، اطمینان او باور سره او په پوره نظم سره تر هغوی رسوي. احساس باندې باور د دې ملت د خدمت په یو ډېرې مهمې پروسې باندې باور دی.